ځان یریږئ پوه شئ چې بېشکه الله په هر څیز پوه دی. وإذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړئ ښځو ته فبلغنا په معنه د انقضاء نیټه یې پوره شوه عدت ختم شو اجلهن ورسید هغې خپلې نیټې ته فلا تعدلوهن مه منع کوئ هغې ان ینکحنا دا چې نکاح کړي ازواجهن خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم کله چې راځي په خپل منځ کې بالمعروف د شریعت مطابق. دوه مسلې دي دلته د دې آیات نه. یو دا چې یو سړي ښځې له طلاق ورکړی رجعي او ده ورته رجوع نه کړه او 3 حیضه پس هغه باین شو نو اوس ورسره د ده نکاح کېږي خو نکاح به بیا تړي. نو که داسې کیس راشي نو بیا تاسو مه منع کوئ که ښځه وي چې بس ټیک ده دې سم شه نو بس زه ورسره نکاح کوم نو بیا تاسو مه منع کوئ چې نه نه ته بیا د سره نکاح کوې. الله وي دا ګناه دی. معقل بن یسار رضی الله عنه د هغه خور له د هغې خاوند طلاق ورکړ او بیا د هغې نکاح کېدی شه رجعي به یا باین به نو هغې دواړه بیا رضا وو. په معقل بن یسار خور ته وی چې د سره به نکاح نه کوې. الله پاک وی چې تاسو ته اختیار نشته دي نه شئ منې کولی. دا د دې دواړو خوښه چې نکاح کې نو ودي کې نو دا اختیار بیا رور او پلار مور دي ته نشته. دویم دا معنا چې تاسو ښځه طلاق کړه او ستانه خلاص شوه مغلظه طلاق وشو 3 طلاق وشو او هغې عدت تیر کړه او هغه مور پلار اوس بل ځای ورکي یا هغه په خپله بل خاوند کې نو دا زاړه خاوندان کله کله رکاوټ جوړ کړي ته به زمانه بل ځای هم نه ودېږي ځان له په خپله وکړي او هغه پابند کړي هلکه هغه خو ستا ښځه نه ده که نه هغه ستا ازاده ده نو داسې زوروري ورته وي ته به زمانه څنګه ودېږي. نو الله فرمایي چې دا کار مه کوه ته څوک یې د هغې فخره چې کوم دی نکاح کې دی او چې څوک یې منع کړي الله به د هغه نه تپوس کړي سزا به ورله ورکړي. نو ځکه دلته وي اذا تراضوا بینهم کله چې هغې راځي په خپل منځ کې د شریعت مطابق ذلک یوعظ به دا نصیحت کولی شي په دې من هغه چاته کان منکم چې په تاسو کې چې ایمان لري په الله په آخره چې څوک الله او آخر نه مني هغه په دې خبرو څه پوهېږي. او مړه ښځه د ورځې یو 100 پیرې طلاقي په دې میلو کې تاسو نه ګورئ چې څاروي او دغه خرڅي نه څه خبره په ما به طلاق کوي په ما به طلاق کوي. دا خو به قیامت په ورځ تماشا وکړي یاره تماشې ورځ ده که نه. الله دې مونږه د عذابونو نه وساتي او چې د وخت جنت ته لړ شو که خیر نو بیا به تماشې ته ناست یو که په خپله تماشه نه شو که نه نو تماشه را بیا نو په هغې کې یو تماشه دام ده چې دا خلک به الله را غواړي چې راشه ښځه په ژوند کې 100 پیرې طلاقه کړې وه ظالمه چې ګوړه به دې خرڅوله چا به وایي دا ګوړه کې نقلي خو نه ده تا به وایي ښځه به را باندې طلاق کوي که څاروی به دې خرڅو نو طلاق که بل څه کار به راته نو طلاق راشه دا 100 پیرې دا خلک بالته بیا وینه. ذالکم ازکا لکم دا کار ظاهری پاکی دستا سره پارا جنگ جګړې بنی واطهر او باطنی پاکیم دا الله بدن خوشاله اړه بده خوشاله والله يعلم الله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ نو پدې کې رضان نه خبره مکوي. والوالدات وګوره کامل دین ده د خدای خاون جګړه رااله طلاق شو اخو زلړه په خپل مخه دې دلته کور پاتې شو معشوم شوه ده معشوم اوس معشوم سره وسکه سړی وی زیسه کو مداد ماړو دینا او خزوی زما سکار دا فرده ده نو معشوم به بدن علی ته ولې باز راولی کنه په دې لختو کې بیا را روان د سره وسکه د معشوم حکم زمونږه قران بیان کړی دی ښا دا سه کامل دین ده. والوالدات او مین دی یرضعنا په ورکی اولادهن خپل اولاد تا حولین کاملین 2 کال پورا لمن ارادا دا حکم دا غچار پاره ده چې اراده لري ان یتم الرضاع چې پورا کی موده د پیو کمور واړي چې بچی له پورا پیو ورکوم نو 2 کال به ورکی او که اراده دغه نینو کم ورکول شي ځکه ځنې زنانو بیماری هغه بچو ته ځي بیا ډاکټر وی چې ستا پیو له نه دي ښه نو بد نه دي ورکي ولا ګناهګار نه ده خو د سوزر د وجنه یا زنانه کمزورې ده جسم کمزورې ده او ماشوم ته پې نه پوره کېږي نو ټیک شه د بل څه پې دی ول ورکي سارو وغیرہ او چې زنانه ښه صحتمند را او پېش تیره بچی لپاره نو بیا غله پې ورکولو پکاري ځکه چې د بچی لپاره دغه زبردست خوراک دی. 2 کاله یاد کړو
دار صاحبین و مذہب دے امام محمد سے امام ابو یوسف سے امام ابو حنیفہ سے دونیم کالو قائل لے چې ماشوم لپے دونیم کال پورې مور ورکول شي صاحبین دا آیت پیش کی امام صاحب د سورۃ احقاف آیت پیش کی وحمله وفصاله 30 شهرا 30 میاشتې یاد کړی وحمله وفصاله صاحبین چې دینو التحمل چې دینو په مور د مور په ګډه باندې یادي امام صاحب وی حمل په غیږ کې ګرځولو ته ویل کېږي معشوم چې په غیږ کې ګرځي دې ته حمل وی او امام صاحب سره په د سورۃ مریم آیات دلیل ده چې مریم بیرالا فاتت به قومها تحملو را خپل قوم ته په غیږ کې وسره عیسی علیه السلام نو حمل په معنا د غیږ نه دراغلی په قران کې نو چې دلته غیږ معنا کین او امام صاحب وی هلته موکا یعنی په غیږ کې ګرځول لبچی او د تینه پرې کول دا دونیم کال دی نو امام صاحب دونیم کالو قائل لے شاگردان دواړه خپل استاد سره اختلاف کی دا ګوره داسې دین دی ښا چې خبره راشي نو هغه دا نه وی چې دا زمونږ امام دی بد چې ارسه وی لري مونږ ته قبول را دلته خو چې اله چاته وی دا زما استاد وی لري قبر په خپل بس ګناه نه لري بس اوس که ګنام دی نو زما د استاد په خپل یقین دی موږ ته مړه تخپل مذهب وګوره امام ابو حنیفه سے وی دونیم کال په ورکول شي صاحبین وی 2 کال په ورکی خپل استاد سره اختلاف کی او فتوا د چا پکولا فتوا د صاحبین پکولا رستو کم حنفیان علما چې دي هغه فتوا ورکړی دا د صاحبین پکول چې دا کول زیات راجح ده اوس زمونږ استادانو چې وضاحت کو چې ول امام صاحب دونیم کال ور یاد کړی دي نو هغه وی د صاحبینو او د امام صاحب اختلاف په مسله د رضاعت کې ده مسله د رضاعت کې چې دوه معشومان یو ځای په اوس کې دا یو بل سره نکاح نه کیږي نو پدې کې ټول متفق دي امام صاحب مذهب هم داده یا رستو چې کوم زمون حنفیان راغلي دي هغه وی چې کوم معشومان 2 کالو کې دنه په اوس کې یوې خزه دا رونه خويندې شي دي یو بل سره نکاح حرام ده باقی معشوم لکه مور په ورکی د 2 کالو نه پسو نو جایز دي په ورکول ولا جایز دي خو کله یو معشوم عمر د 2.5 کالو نه د 2 کالو نه سیوا شوه دي 2 معشومان دي د 2 کالو نه سیوا دي او په دې دي د یو زنانه په اوس کله نو مسله د رضاعت په دی باندې نه لاګو کیږي د دې دوړو نکاح یو بل سره کیږي دا د وضاحت کیخه چې امام صاحب ویل دی په خپل ځای صحیح ده او رضاعت په 2 کالو کې دنه ده کم معشومان چې د 2 کالو نه کمی او هغه یو ځای په اوس کله داغي نکاح نه کیږي او چې کم د 2 کالو نه سیوا شو نو کاغي یو ځای د زنانه په اوس کله نو داغي په نکاح سره نه ورځيږي دا مسله د دې واضحه شوه او ګوره صرف نکاح یو بل سره نه کیږي نور دا نه چې په شان د سکر او خور شی یو بل نو پرده کی چې بالغان شيخه بالغ خلک وی دا ما د په شریک رور دی او دا می خور ده نو بیا یو بل نه پرده نه کی او بعد خو پکې چې حج یو ځای وکړي نو موږ حج یو ځای کړه نو چې حج یو ځای وکړي نو بیا نارینه زنانه یو بل نه پرده نه کی موږ حج یو ځای کړه الکه دا کوم ځای راغلی چې حج شو یو ځای وکړي نو بس دا غي پرده ختم شو باغی کې هډیر احتیاط پکار دی اب یله خبره ده چې طواف دوران کې حج زینو کې داسې زین راځي چې زنانه نارینه یو بل سره جنگيږي پکې راشي حالات داسي او باغی باندې خو دا مسله نه راکنه چې تا یو د حج سره کو بیا هغه بے پردیش وستان نه حق پردا څنګه چې مخ کې داسې وي تعلق په خپل ځای تعلق بساتی خو پردا د نارینه او زنانه به یو بل نه ماتيږي نو دا دغه ته اشاره ده لمن ارادا دا چار پار چې هغه غواړي ایو تم مردا چې پوره کی موده ده په وعلى المولود له او په پلار د دې ماشوم رزقهن خوراک ورکول دې خذتا او کسوتهن جوړه جام ورکول دې بالمعروف د شریعت مطابق چې خپل خزه بیا خود خو طلاق ورکړي نو بیا هغه د خزه کړه د بچی له په ورکی دا غیم زوی دی لور دا خو حسابي کې پلار پسې نو هغه ته مزدوري غوښتي شي او جایز مزدوري به غواړي ها لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکول یو کستا الا وسها مگر مناسب دا وسدا لا تدوار والدتن تکلیف په پلار نشي ورکولې به ولدها په وجد بچی دا مور لا په وجد بچی داغه zarar به مور نشي ورکولې په وجد بچی داغه
ولا مولود له او نه بل د پلار لزرر ور کولی شي به ولده په وجه د بچی ددا چې خدوی زول اړو په نور کوم دا استاد وې دی او هغه عجز بیا ګروزی کنه سوق ملاوی کنه چې په ورکی اما شمري او یا خاون وی زه تعالی د په پیسې نه در کوم کا ورکه کني مړ دي شي نه دا څه بنه کوي وعلى الوارث او په وارثانو باندې مثل ذالک حق د پشان لدی کپلار مړ دین نکله پکار دی چې نو سین و سیده شان خیال ساتي او کنه کمور اختیار منې نو داغه باندې حق دی کنه بیا داغه ترنا نور رشتہ دار غینه بالله تپوس کی فین ارادا فسوالا کچره اراده لرا خزه خاون دواړو فسوالا د بچی صبرولو د پیونا د پیو بندولو د تی پرې کولو ان ترابن فرزا باندې من هما د دواړو وتشاورن او په مشوره باندې عالمانو سره خزه خاون سلاو کی او عالم نه تپوسو کی نو فلا جناح علیهما نشته ګنا په دواړو ک بچی له پین ورکی د بل څه پې دی ول ورکی یا کله به شوی رکیلې یا جوس وغیرہ دی ول ورکی وان اردتم کتا سو اراده لره ان تسترضعوا چې دایړونی وې په مزدوره باندې خزونی وې د پیو اولادکم خپل اولاد لا فلا جناح علیکم نشته ګنا پتاسو اذا سلمتم کله چې تاسو اوالکه ماغه مزدوریات تم چې دیره ور کوي بالمعروف د شریعت مطابق واتقوا الله د الله نه یریږي پوښه الله پاغه چې تاسو کوي لیدون کې ده والذین دیارلسمو کمو د کند عدت آغا کسان یتوفون منکم چې مړ شستا سنا ويذرون ازواجا او فرید بیبیان یتربصنا انتظار کې بساتی خپل ځانونه سلور میاشته او لسروي دا د کند عدت ده خدا ژوندې را خاون ته مړ شو زمونږ په دین کې داغه غم سلور میاشته او لسروي ده په دې کې باندې ځان سنبالي نه بتیل لګي نه برانجه لګي نه بخسته جامې چی بالکل په دې کې بزان سنگار نکي او باقی چې هر رشتہ دار مړ شو نو صرف درې ورځې تعزیت لري درېو نه سیوا نشتا ازمونګه پښتانه چې خاوند دې مړ شي نو په پنځم ورځې بیا رانجه ورسره ګولي او غم خاده پسې وتی ګرځي او چې پلارې مړ شي نو کاله پورې چاله غم خاده له نزيزه ما پلار مړ دې مور مې مړه دا خلک به وی چې وګوره دې په دومره ځای دې حالان کې د ابو سفیان رضی الله عنه چې کله وفات شو نو دا غلور زمونږه مور د ام المؤمنین هغه چې دینو په سلورم ورځ باندې تیل رانجو او دا سيزونه راو غختله او سره غړکو رانجي ولا ګولا اسرخي والا هغه ټیم خو سرخه نه وي خو داسې چې زونه انو به هغه ته وي زما عمر د دې خبرو نه زه بوډه ما زما عمر د دې خبرو نه ده خو ما تاسو ته خوله چې زما پلار مړو نه سلورم ورځ دا غم پرونو خور شوی ده زمونږه دا غینه سیوا په خپل پلار مېندې هغه پلار صحابي دی لوري صحابیه ده او په سلورم ورځغه د دې وجه ډول سنگار کی چې امت زنانا غلط فهمه کې پرینوزي نو چې دا غینه هم نزدکی او په ټي وي باندې ویني وګدې جامع او سو د انګريزانو سو هغه نقل کی او د المؤمنین نقل نکي نو دیم جنت غواړي نو دی له الله په کوم خپل باندې جنت ورکی کنه نو ځکه وی چې سلور میاشته او لسره د دې عدت ده او که بچي پګېړه نو که بچي پګېړه وو نو چې کله بچي پیدا شو فرض کا هغه بچي 3 میاشتې پس پیدا شو نو د دې عدت ختم ده او که هغه بچي شپږ میاشتې پس پیدا شو نو د دې عدت بیا شپږ میاشتې ده ځکه چې دغه پکې خبره ده نو سلور میاشتې او لسو د عام زنانه لپاره د چې پګېړه بچي نو فاذا بلغنا ارکل چورسی اجلهن نیټه خپلتا نشته ګنا پتا سو پاس کی چې دی کی د خپل ځانونو بارکی بالمعروف د شریعت مطابق سلور میاشت لسو د تیر شي ګډه باندې بچي نو دا خاون دی خپل ته اجازه د کدا بل زې نکاح کی والله بما تعملون خبير الله پاغ سوچ تاسو کوي خبردار دی دا سی واقعیا شوی وا یو صحابیه وداغه خاون مړ شو او داغه بچي وشو داغه نه پسو زرو نو هغه ته غالبا لیوره و یا بل څوک رشتہ دارو ځکه هغه داسې ځان خسته را خسته کو هغه وی تا جوړ نکاح ته اراده ده نو هغه وی آو نو هغه ته نکاح نه شکوله لان کې چې مړ ده نو هغه په مسله پووا
اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس رااله چې زما خاون مړ دی پرون یا بل ورځ زما بچي وشو نو له زوس نکاح نشم کوله نبی علیہ السلام وتوی کول شي ستا عدت پس دغه وکنه بچي وشو نو هغه بسراله هغه ثابت وي جماعت نبی علیہ السلام اجازه تو راکو هغه داس په قران پوهه ښا ولا جناح علیکم سوال لسمو کمو د کونډې کویدنو او زه عدت کرا او سوپی چې یاره دا خو زما فخره زه سر نکاح کول واړم رشتہ دارو کې سوق دی نو دغه سلور میاشتې لس ورځو کې هغه ته ونه وای غره دا ډېر سخت ګناه ده چې دا وتا سر نکاح کوم یا نکاحونه تړي عدت دوران کې باغی ته ویم نه اشارو کې وته ویل شي اشارو کې دا چې تاسو سره دا یری اسنه دا د عدت نوځي او چې زه سور ویم او دا بل سوګرانونه کی نو چې هغه کو خياري او تا په اشارو کې وې نو په پوي شي چې را د ما سره نکاح تړلې نو هغه با خبره پړه کې کیږي نو قبل سو کرشته راځي نو هغه به انکار کی چې نه زلا وعده نکوم کنه په اشارو کې به اشارو کې څنګه دایې صفاتونه وړې رکھے کنه یاره ته ډېر خزای ته ډېر عبادت گزار یې کنه داغه کم جایز خوونه نو هغه سيزونه یادوا لکه پرس کداغي هغه تعلیم یافته کتابونه مطالعه خوخي ته یاره زو بکثیر تعالی د دنیا کتابونه اخلم خستا خوخي راوړم بدله کتابونه بدل راوړم ګورا تفسیرونه بدل علما اب پوي شي شر دې ما دور خیال اشارو کې راته لګیا ده کاغذ زمیداری او داغه میخه وخی ساروي خو خې زنه زنانو نو چې ناس ته نوایا زما خو اراده د کخيري زه یو میخه ملما ابو ساړه دا هغه نه خرصوم هغه به نو هغه پوي شي چې یاره کو خياري چې خيار نه نو بس بیا خو خپل غم دې چې هرڅ کی ولا جناح علیکم نشته گناہ پتا صوفی ما پاغس کې عرتم به چې تاسو پیغام د نکاح لګې به پا عرتم چړاند کوي تاسو به غیلرا من خطبه النساء د پارا د پیغام د نکاح د خزو کویدن د پارا او اکننتم یا پټ ساته خبره فی انفسکم فخبر زرنو کې علم الله الله تا معلوم وا انکم ستذکرونهن زردا چتا سباغی تر دې یاد ور کړو د دې یارنا چې اسنه د بل چا سره وادو کی الله ته استاد ړ پته راکنه ځکه الله د مخ نه خبر کړي ولکن لا تواعدوهن لیکن دې خذ سره وعده مکوي د نکاح سرن پپټا چې میسج وته ولګي نن سبا خدا سي زونه دي کنه رنگ وتاو کې هړو څوک خبر ني او هغه تغلی وانتوي ګورې زبتا کوم خو چې عدت ختم شي الله وی دا کارونه کوي الا ان تقولوا مگر دا کتا سوای داغي په مخ کې قولا معروفا وینا د دستور مطابق چې هغه په خګنی او هغه ته پته ولګي چې د ما سره لړده ولا تقدموا عقدة النکاح او قسم کوي د غوټه د نکاح حتا يبلغ الكتاب تر دې چې ورسي عدت اجله نیټه خپلتا لیکو سلور میاشت لسره ده وعلموا یقین ساته ان الله چې بشک الله پاک پویږي پاغه چې استاد پدرونو کې دین او داغه نه یریږي وعلموا هو شی ان الله غفور حلیم چې الله پاک بخون کې صبرناک دی لا جناح علیکم پندلسم حکم کوئی دن شوی جنیرا غیر مس شوی لاکور کې دا او مہر نی مقرر شوی او طلاق شو نو سبا کوي لا جناح علیکم نشته گناہ پتا سین طلقتم النساء کطلاق ورکه خذتا ما لم تمسوهن اخذتا چې نه مقرر کړي چې نه مسکړه تاسو غي وعدلانه دي شوی او نو سرته چې تمیلاو شوی ځکه بعض رشتہ دار یغي چې نکاح وتړي کنه نو خپلی نو چې تدغه جنې سره پټ پټ میلاویږي ومو نو ګوره کته سره اس میلاو شوی په داسې ځای کې چې کدا خذا خاون میلاویږي او رکاوټ وتنی نو کدی میلاو نشیم نو دا په حکم د جما کې ده دا بیا داسې شو لکه چې دا وعده ده ځکه وی چې مالم تمسوهن تاسو مسکړنی او خلوت صحیح نه شوي او تفریدو لهن دالم دې سروم ده یا نه مقرر کړی تاسو غیلا فرید وتن مہر ومتعوهن جوړه جام ورکه غیتا چې طلاق ورکړه ورکه صادر او دغه شان یو درې قسم جامې دي امام صاحب هغه یادي چې دا ولا ورکه
علی الموسع قدره فمالدار باندې داغه د وس مناسب، وعلى المقتر قدره فغریب باندې داغه د وس مناسب، متاعا بالمعروف جوړه جامه ورکول د شریعت مطابق، حقا علی المتقین دا لازم دی پنه کو کار باندې، بدکار سکار دي چې هغه دا کی. وان طلقتموهن دا مخ کې سره لګي کتا سو طلاق ورکدي تا من قبل ان تمسوهن مخکې دین چې تاسو غي مسکړي، وقت فرضتم لهن او تاسو غي له مقرر کړي فریضه مہر، مخکې مہر نو کنه او دې آیات کې مہر مقرر دی. فنصف ما فرضتم نو کطلاق عمر کو نو نیم مہر دې د خزه هغه چې تاسو مقرر کړي، ک 1 لک مہر او 50000 روپے ورکه، الا یعفونا مگر دا که معافیو کی خزه چې غوی دې غریب دې ما او تمام کړي دې، او یعفو الذی یا معافیو کی هغه سړی بيدیه چې داغه پلاس کې عقدۃ النکاح وټه د نکاح دا هغه وی دا غریب دا زما وس رسیزه ولا 1 لک ورکوم، نو ټیک دا کله ولا پوره ورکی خبره ده، کاغه نیموم نالی چې ما بخله ده نو لا خبره ده. وان تعفو او کتا سو معافیو کې یو بلتا اقرب للتقوا دا ډیر نږدې پرهیزګار تا. ولا تنسوا الفضل بینکم مې روي خپل ولی په خپل مینس کې، طلاق وشو خپل ولی مختم وای ما سر کې ویلو کنه چې طلاق الله روا کړی دی لري چې تاسو په تعلق ختم نشي. ان الله بشک الله پاک بما تعملون بصیر، پاس چې تاسو کوي لیدونکو دی. حافظوا علی الصلوات شپارسم حکم او اسنه مفتی سے وہ ته د طلاق او د نکاحونو په مسلو کې اخته او مونږ نه قضا شو، نو ذکر د مونږ کې ګوري اصل شیخ مونږ ده، نو ذکر مسله د مونږ پکې راوړه غنې د مونږ د سره تعلق. حافظوا علی الصلوات حفاظت کوي د مونږونو، والصلاه الوسطى د مونږ منځني چې بعض وی د مازیګر مونږ ته مراد په حدیثونو کې راغلي دي، وګوره دا چې هر مونږ د بل مونږ په نسبت سره منځني ده. وقوموا لله قانتين ودرېږي الله تعجزي کوونکې، دا د امام صاحب دلیل د رفع الیدین نشتا، ځکه چې ته بیا بیا حالات داسې کینو دا قانتین کې ناراضي کنه. فین خفتم کتا سو یریږي جنگم د دشمن سره یا زنګل کې یا سارا کې، فرجالن نمونس کوي پیاده دانه چې پروانه کې منځو کې ذکر روانه کې مونږ کېږي پتلو کې بسن مونږ کې، مطلب دا بیا ودرې غاړه غاړه ته کده مخ دی په ولاړه منځو کا، او رکبانن یا پسورلې باندې. فیضا امنتم او کدا سے حالات هم نه جوړيږي نو اشرف علی تانوی سے وی مونږ قضا ک بیا به وکي ولګو ته روانه نو پروانه کې وته مونږ څنګه کې چې میاد دیو تړ عمر روانه مو سبحانك اللهم وبحمدك دا ته هم نه کیږي کنه، اګه ودرېږي خطر ده زنګل زمری راځي مار لړم دشمن، نو بس دا ټیم مونږ به خود قضا شي بیا رستو قضا وکا. فیضا منتم کله چې امن کې فذكروا الله یادوي الله پاک ما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته خور د ماغه طریقه علم تکونو تعلمون چې تاسو ته علم نو، والذین کسان یتوفون منکم چې مړ شي تاسو نه، دا ولسم حکم دی. او ويذرون ازواجا فرید بیبیانه وصیت وکیل ازواجهم د خپل خزر پارا متاعا چې دی له فائدہ ورکې له حول تر یو کال پورې غیر اخراج چې کور بن شيستلې. دا آیات وی منسوخ ده په دغه مخکې آیات باندې چې سلور میاشتې او لس ورځې کله مقرر شوه، د دې نه مخکې به په خاون لازمو چې هغه وصیت کو چې زمړ شم زما خزه یو کال له کور مو باسه کدا نزي. لیکن مولانا حسین علی صاحب وی چې منسوخ په داسې معنی ده چې مخکې دا حکم واجب او اوس مستحب ده، مخکې واجب او اوس مستحب ده چې خاون دوی که چې ته مړ شوما نو یاره که زما خزه بل خاون نکی او دلته اوسېدل غواړي نو بس دې ته سمو وایي ورکه ولا کنه دې صحیح خاون سره خو صحیح کنه. فإن خرجنا کدی وزي د نکاح د پارا یا خپل طبيعت وزي فلا جناح علیکم نشتگنا پتاسو پاغس کی جدی کی پبار د خپل ځانونو کې مم معروف خود شریعت مطابق، والله عزیز حکیم الله غالب د خاوند حکمت. اخیری حکم وللمطلقات اتلسم او د پاره د هر قسم طلاق شو خذو متاع بالمعروف سامان جوړه جامور کولی د شریعت مطابق، حقا علی المتقین لایق دی دا پرهیزګار سره هغه واجب او دا مستحب دی. کاغه د ورکړیوم خیر دی بیا ول ست توفه ورکا جوړول والا پیزار ولا والا مونږه هولو چې کوم طلاق شي هغه بیا چا جوړه جامه بستری خدای دشمن شي
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह दारंगे अल्लाह बयानी ता उस खपल आयातुना लअल्लकुम ताक़िलून खामखा चता सो